د هلمند عامې روغتیا ریاست وایي د سې شنبې په ورځ به د هلمند په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د ګوزڼ ضد څلور ورځنی کمپاین پیل سي. د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت امیر ډاکټر محمد الله زاهد وایي د پیل سوي کمپاین په لړ کې به څه کم 14,50,000 تر 15 کلو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. نن ورځ مو د پری کمپاین اولنۍ ورځ وه چې زموږ مبلغین په ساحاتو کې د خلکو د خبرتیا لپاره ساحو ته وتلي دي. نو انشاءالله سبا سې شنبه به موږ عملا د مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې خپل څلور ورځنی د پولیو کمپاین پیل کړو. هیله ده چې په پوره معنا سره زموږ همکاري او سپورټ وکړي تر څو یو ښه کمپاین ولرو. د عامې روغتیا ریاست سره د نړیوالو همکاره مؤسساتو استازو وویل چې د مرکز او ولسوالیو رضاکارانو او د واکسین ټیمو ته ټرینینګونه ورکول سوي چې دا څلور ورځنی کمپاین به په ښه ډول ترسره کړي. خو فقط تقاضا او ارزو مې دا ده زموږ د سکتوري ریاستو څخه او زموږ محترم انجوګان کوم چې په ساحه کې دی په صحي خدماتو په فعالیت بوخت دی چې خپل کومک خپل هلې ځلې خپل همکاري زموږ سره ونه سپموي. بیا هم مننه. نو انشاءالله العزیز 2999 ټیمونو باندې د رضاکار او د مبلغین چې هر ټیم تشکل د 3 کسانو څخه کېږي د ټرینینګونه ترلاسه کړ او 2,688 کلستر سپروایزرانو هم ټرینینګ ترلاسه کړ. 190 پوسټ کمپاین اسسمنټ لپاره د کمپاین وروسته چې کوم موږ هغه کوو یو ارزیابي کوو هغې هم ټرینینګ ترلاسه کړ او په الکویز دپاره هم موږ ریجن دپاره ټرینینګ دپاره کسان استولی دي چې ریجنل لیول باندې هغه ټرین کېږي. لله الحمد موږ په تیر کمپاین کې یو د هغه کمپاینو موږ سره چې په تیر 3 کالو کې موږ داسې کمپاین نه و کړی. په تیر کمپاین کې موږ لله الحمد 11 د 14 لاټونو څخه اکسپټ وو. په 90% باندې موږ سره 11 لاټ اکسپټ وو او پی سی ای فنګر مارک اډمنسټریټیو کوریج دا ټول موږ تر 93% پورې رسیدلی وو. امید شته ده چې په دې کمپاین کې موږ دا وساتلی شو او یو څه اندازه موږ پرمختګ وکړو. په همدې تړاو جوړه سوې غونډه کې د ولایت مقام استازي حفیظ مولوي حبیب الرحمن ممتاز او د سکتوري ادارو استازو ژمنه وکړه چې د واکسین په تطبیق کې به د روغتیایي مؤسساتو سره همکاري کوي تر څو ټولنه د دې وحشي ویروس څخه ژغورل سوې وي.